سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا زه ملا احمد زی د بوژغ کمپیت خیت او یا سلام وطنوالو د یو نوی پړاو یا نوی درس سره. دوستانو، په دغه درس کې به موږ تاسو د ګرامر ټاپکس فار ډلف A2 لولو. سمه ده؟ نو په دغه برخه کې د ټولو نه مخکې تاسو ته اول د ده مبارکي وایم چې تاسو A1 پروګرام پای ته ورسوو او خدای دې وکړي چې تاسو څه ګټه ترې اخیستې. خو د دې سره سره ملګرو، تاسو ډېر د ساړه یاستئ، نه پوهېږم ولې. یو خبرې یادوري به زه تاسو ته وکړم، لږ به دلته سپینې وغږېږو، سمه ده که نه؟ سپینې خبرې به وکړو. که چیرې دغه چینل د کوم زنانه اوسېږي، نو داسې خلک مثال د خبرې تم پکې مخکې شه، زم پکې مخکې شم، هغه هم پکې مخکې شي. البته زما مطلب دا نه ده چې چاته بې احترامي وکړم یا څه. مطلب مې دا ده چې یو شی که زده کوئ، هغې ته موټیویټ اوسېږئ. مطلب دا چې زړه کې ورته بیدار اوسېږه. مثال تشویق که، ځان تشویق که، مونږ تشویق کئ، کومنټ وکئ، ووایئ مثال د خبرې ښه ده، خراب ده، څه ده، څه نه ده. لکه خدا شاهد دی، یو ورځ ما یو چینل وکتو، صرف او صرف دا و چې یو زنانه د هغه په عکس باندې و او ته باور کوې چې د هغه ویډیوګانې دومره لایکونه یې اخیستې وو، دومره ویو اخیستې وو چې د حد نه زیات. نو دا د الله مهرباني سره زه کوم غلط مطلب په دې ویډیوګانې کې نه لرم. زه صرف د الله د رضا دپاره زه خپل وطنوالو ته خدمت کوم. د تاسو نه تر اوسه پورې نه ماته ګټه راځي، نه د چینل نه ماته ګټه راځي، لا زه به خپل وخت ورسره ضایع کوم. صرف او صرف زما مطلب په دې کې دا ده چې زما وطنوال دې په خپو ودرېږي او د خلکو د احتیاجتیا او د مجبوریتونو نه ووځي. دا زما مطلب ده. نو دوستانو، تاسو نه دا هیله کوم چې درس وایئ، زړه پې ولګوئ او د زړه له کومې زده کوئ. او زه په دې مطمئن یم کوم ملګري، کوم وطنوال چې موږ سره تر دې حده پورې یاري یې کړی، د دې حده پورې درسونه یې لوستی، خیر ده. تاسو کولی شئ چې د ملګرو سره، اوس خو په فرانسه کې ډېر خلک فرانسوي زده ده، تاسو کولی شئ دا زموږ درسونه، خیر ده ویډیوګانې څوک وخت نه لري، تاسو کولی شئ زموږ نوټونه ورته ښکاره کړئ. دا تاسو ته 100% پروفیشنل جوړ شوی ده، په حرفه‌ایي توګه جوړ شوی ورونو، او تاسو یې دنه 100% ګټه اخیستی شئ. خو په دې نوی پړاو کې چې تاسو ته ما دا څه اماده کړی ده، دا به لږ اډوانس مطلب پرمختللی درسونه به وي. ده کې به زه تاسو ته زیات لغتونه نه درکوم. د ده نه بعد نور به تاسو زحمتونه وباسئ او تاسو به مخکې ځئ. مونږ به صرف تاسو ته رهنمایي کوو، سمه ده؟ هغه لاره ښیو چې په کومه طریقه مخکې ځئ، کومه سې ځئ او کومه سې به تاسو روزمره خپل جملې جوړوئ، په کومه طریقه خبرې کوئ او داسې نور. سمه ده؟ نو دوستانو، بیا هم ستاسو د هڅو په هیله، ستاسو د موټیویشن د تشویقونو په هیله یو. که چیرې ستاسو دا درسونه خوښیږي، خپل کومنټ به موږ ته ولیکئ یا کېدئ. موږ سره خپل نظریې شیر کړئ. که چیرې کوم موضوع موږ نه پاتې کېږي، تاسو کولی شئ چې هغه موږ ته ووایئ، زه به تاسو ته اماده کړم. البته رښتیا تاسو ته وایم دوستانو، زه اوس په فرانسه کې نه یم، زه په امریکا کې ژوند کوم. زه هېڅ دغه ته ضرورت نه لرم، ولې ما تاسو ته په اول کې ویل چې تاسو د خدمت دپاره ده. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته یو څه د دغه نه لاسته راسي. په دغه نوی پړاو کې ملګرو، ما تاسو ته چې څه اماده کړی ده په دې راتلونکي سلایډ کې ده چې تاسو یې دلته ګورئ. سمه ده؟ په دغه A2 پروګرام کې به موږ تاسو ګوره، دلته لیکل شوی ده in addition to delve A1 grammar, here is the list of grammar topics to prepare for delve A2. ګورئ ملګرو، مونږ تاسو په A1 کې ډېر زیات ګرامرونه ولوسته، حتی زیاتر شیان چې دلته راغلی دا هم لوستل شوی.
خو بیا هم دلته به تاسو ته په ایډوانس توګه بیا دوباره هغه وړاندې کوم زه. او د ده سره سره که چیرې تاسو په دې ګرامر باندې ځان پوهیږئ او 100% لاس پې ولرئ، زه مطمئن یم چې کوم ځای کې تاسو به د ډلف او یا د ټي سی اف امتحان ورکوئ، انشاءالله الرحمن به پاس کوئ هغه. خو داسې نه کېږي چې مثال تاسو به صرف دا ویډیو ګورئ او نور به ځئ وروره زحمت به وباسئ که نه، نو زحمت ویستل ورسره شرط ده. او دا کوم درسونه چې موږ تاسو سره وایو دا زه به تاسو ته دلته معرفي کوم، نور دا به زموږ تاسو اجنډا وي. او د دې سره سره زه به تاسو ته به هم نورې طریقې وښیم چې کومه چې تاسو خپل ګرامر مخکې بوځئ. ګوره ورونو، تاسو کولی شئ چې اوس په خپله ځان ته فعالیت پیدا کړئ. فعالیت نه مطلب دا ده چې تاسو اوس کتابونه وباسئ، کتابونه خلاص کړئ، د کتابونو نه زده کړه وکړئ، او لکه لږ څه وخت تاسو د درسو ته ورکړئ. او زه ټول هغه وطنوالو ته وایم چې نوی فرانسې ته راغلی، تاسو مهرباني وکړئ، ژبه زده کړئ. بیا به داسې یوه ورځ راځي چې تاسو ته د دغه ژبې وخت نه وي او تاسو به ډېر پښیماني کوئ. نو دا اوس هم وخت ده، 1 ساعت نیم ساعت په دغه درسو باندې ځان مشغول کړئ، انشاءالله یو څه به لاسته راوړئ. صحیح ده؟ ښه دوستانو، په دغه فهرست کې چې ما تاسو ته راغیستې ده، دا به ټول ګرامري موضوع وي، چې لومړی دا ده چې موږ تاسو present tense of indicative mode، موږ تاسو د present mode یا د present حالت لولو چې هغه 3 حالته د فعلونو ده. دا به انشاءالله الرحمن تاسو به ټکی په ټکی په راتلونکي درسو کې پوهیږئ. سمه ده چې تاسو په دا اوس یا په جاري حالت کې کومه څه خبرې کوئ. د هغه نه دوهم موضوع چې ده هغه le passé composé with avoir verb. نو د هغې نه وروسته تاسو passé composé به وایئ، مطلب دا ده چې تیر شوی حال به وایئ. سمه ده؟ د مثال په توګه د پرون په باره کې خبرې کوئ، د ده موضوع باره کې به تاسو زده کوئ. دریم موضوع چې ده دا هم le passé composé with être verb، دلته به د avoir سره لولئ، دلته به د être سره لولئ. سمه ده؟ د هغې نه le futur simple، تاسو به د آینده په باره کې درس وایئ، کومه چې د آینده په باره کې یو جمله جوړوئ یا خبرې کوئ. le futur proche aller plus infinitif، د نږدې آینده په باره کې به تاسو ګرامري بڼه زده کوئ چې کومه چې جملې به وایئ. سمه ده؟ ښه، le passé récent venir د infinitif، هغه ډېر لنډ ماضي حالت په باره کې به خبرې کوئ. سمه ده؟ le imparfait د imparfait په باره کې به تاسو زده کړه کوئ. le présent progressif، مطلب دا ده چې د زمان جاری موضوع یا ګرامري بڼه به تاسو زده کوئ چې être verb entraîné plus infinitif، دا به یې فرمولي. common French reflexive verb، reflexive verb یا هغه فعلونه چې تاسو بیرته خپل ځان ته اشاره کوئ. دا درس حتی په ایه کې هم تاسو لوستی ده، نو دا به بیا تاسو ته یو بار تکرار کیږي. سمه ده؟ ښه، model verb vouloir pouvoir devoir، تاسو به model auxiliary verbونه به لولئ. سمه ده؟ چې تاسو کوئ شئ، تاسو مجبور یاستئ او داسې نور. سمه ده؟ impersonal verb il faut، دا به تاسو دلته verb یا فعلونه به لولئ impersonal. direct object complement، direct object complement COD، direct object به تاسو لولئ. indirect object complement یا COE، indirect یا غیر مستقیم object به تاسو په دغه موضوع کې لولئ. pronom y and en، مطلب دا چې کوم هغه ضمایر چې تاسو وای او آن استفاده کوئ دا به لولئ. le pronom relatif simple qui
که دونګ او. تاسو به هغه ریلیټیو پروناون یا هغه ضمیرونه چې ارتباط نیسي سمه ده چې دا دي هغه به لولئ او په آخر کې به کاندیشنل ولئ. نو کاندیشنل دا هغه دي چې شرطیه جملې دي چې مثال د خبرې تاسو وایي که زه داسې وای ما به داسې کړی و که نه دا جملې به وي. نو دوستانو دا موضوع البته لږ څه پرمختللی ده او زیاتر په ګرامري بڼو باندې به کار کوو. نو بیا هم مخکې په شان ما تاسو ته ویلي دوستانو تاسو به خپل وخت دلته مصرفوئ، تاسو به خپل وخت ورکوئ دې درسو ته، کار کوئ به او انشاءالله یو څه به لاسته راوړئ. سمه ده دوستانو. نو دغه زموږ تاسو د ایدو پروګرام موضوع ده. نو تاسو ته په دغه کې بریا غواړم. خدای دې وکړي چې تاسو د دغه درسونو ګټه واخلئ او د ده سره سره ملګرو تاسو ته د ده خبرې یادوري کوم چې تاسو کولی شئ کوم ویډیوګانې چې ما تاسو ته درکړې ده په هغه ځای کې یو ویډیو ده د کتابو په موضوع. هغه کې دا کتابونه پروت ده دوستانو. دا لینک پکې شته. زما د هر ویډیو په آخر کې تاسو کولی شئ چې هلته ویې ګورئ. تاسو ګورئ دا ما تاسو ته یو ویډیو راواخیسته. دلته وګورئ داونلود کتاب‌های فرانسوي. د فرانسوي کتابونو ډاونلوډ کوه. سمه ده. تاسو دې لینک ته لاړ شئ، هلته ویډیو یې ګورئ چې څنګه ډاونلوډ کوئ او تاسو به دې لینک باندې کلک وکئ نو تاسو دې کتابو ته راځئ. دلته ښه تاسو مهرباني وکړئ وګورئ سیاک، بیدو، بیاک، ایدو او ایاک کتابونه ده. نو ایاک کتابونه اوس خو انشاءالله تاسو به څه زده کړئ، ګرامري بڼې نه مو اوښتي یو. دلته به ایدو ته یې لاړ شئ. دا کتابونه تاسو ته همیشه په لاسرس ده. تاسو کولی شئ چې هر یو باندې کلک وکئ او ډاونلوډ یې کئ. د مثال په توګه زه دا کتاب انتخابوم. اوس نو دا ستاسو وخت ده چې تاسو لږ څه ځان وخوځوئ او یو څه زده کئ. 5 کتابونه ده هلته، کیدای شي تاسو ته نور کتابونه هم زه پیدا کړم هلته اپلوډ کوم. په هر صورت نو تاسو کولی شئ چې دلته لږ مثال د خبرې لږ څه ځان ته شوق پیدا کړئ، یو څه ناڅه کله ناکله کښېنئ او لږ لږ پریکټس کوئ، لږ لږ درسونه سره وګورئ او ووایئ. نو دلته راتلی شي چې مثال په توګه د دې ځای نه شروع وکئ. همداسې لږ ځان ته لږ لږ عادت ورکوئ. په ورځ کې یو صفحه ولولئ یا نیمه صفحه ولولئ او د هغې سره سره تاسو چې کله یو موضوع لولئ هغه کې که کوم لغات نه وایي تاسو مهرباني وکئ لاړ شئ ګوګل ټرانسلیټ ته یا ډکشنریانې دي ډکشنري ډاونلوډ کئ او هغه ډکشنریګانو کې هغه لغات ځان ته ولټوئ او خپل د لغاتو ذخیره نور هم زیات کئ. سمه ده. نو دا به تاسو ته ډېر زیات ګټور واقع شي. ګرچې ما تاسو ته ډېر زیات لغتونه مخکې کړی وو البته په ایاک کې. نو د دې سره به انشاءالله الرحمن تاسو به فول او مطلب دا د پوره به ځواکمن شئ. نو ستاسو ژبه به انشاءالله چېرته به بند نه پاتې کېږي په شرط د ده چې تاسو زحمت وباسئ. صحیح ده. نو دا ایدو په کتابونه ده ستاسو په چوپړ کې ده. لاړ شئ ډاونلوډ کئ، استفاده ترې وکئ او په خپلو خپو ودرېږئ دوستانو. داسې ټول عمر کې طفیلي مه اوسېږئ، د سوی په خوب مه اوسېږئ، خلکو نه د هر څه تقاضا مه کوئ. مطلب دا چې زه سوسیال به یې کوي، زه یو ملګری به مې کوي. سمه ده. دغه موضوعات د مغزه نه وباسئ او لږ څه خپل ځان ته فعالیت ورکئ. نو دوستانو دا دومره زموږ لاس کې او زموږ زور کې ده چې موږ تاسو ته مخکې کوو. د ده نه اخواته نور د دوستانو د وطنوالانو د ملګرو خپل زحمتونه ده، خپل کوششونه ده چې چیرته رسوئ تاسو. نو موږ سره همدومره و دوستانو په دغه برخه کې ما تاسو ته خپل پروګرام معرفي کړ. نو خدای دې وکړي چې تاسو یې د نه ګټه واخلئ او د دې درس په پای کې دوستانو تاسو ته بیا هم د لوی اختر مبارکي وایم. نو تر نوی درسه پورې الله مو مل شه. خدای په امان.